ورسېدلو نور احوال به در سره شریکو د خیر سره. پروګرام د کیمپینګ لرو د شاولی فوټ په غرونو کې بلوز د سره رنګونو مې واس بلوز را پیار دا یو ورته د شکو بنز راځه د مر سره کیمپینګ وکړه راځه په ژوند به پوک بس تاسو هم دعاګانې کوئ چې زموږ سفر په خیر ورسیږي، ملګري په خیر ورسیږي، کومه ستونزه پیښه نه شي. د مال سما مخکې درته وویل چې ما دا لومړۍ تجربه ده په موټرونو کې خو سړی د شپې ډېر حرکت کړی دی ګای به مزار ته ګای به ماشاءالله ماشاءالله. ځګه ځګه د زنګا ده اوس څو بجې دي ان شاء الله؟ ټیک لاس بجې د نن حرکت د خدمت لپاره لوی تجربه شوه ان شاء الله په روان حالت کې. سلامونه، څه حال مو دی؟ السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر یاست؟ صحتون ښه دي ان شاء الله؟ څه پلان دی دانش صاحب؟ یو دوه څه محترم خدای دې راوله خدای دې مو په ښه ډول څنګه یاست؟ صحت ښه دی؟ کله دې خدای چې د لایټ تکلیف درته پیښ نه یا مهرباني بس د ملګرو غم دې نه وي. ګلزار صاحب محترم، صابر صاحب محترم، نور ملګري دي، اکبري صاحب ټول وتري یو نو موږ هم اوله ده نن ویبلا بازان چا په شان واټ کله و چې څنګه کېږي هو مشکل نه بیا غم چې وګورو چې دا غره ته وخې دی وای دا غر ښه خوند کوي د خیر ځان ور داخل کړي ښه ماشاءالله په خیر راسي په سره ورسو خدای مهربانه دی ان شاء الله. ملګری ستا ګلزار صاحب ته د پیشکو کې یو صدر وتلم دا یو بل لکه څنګه چې دانش صاحب وایي غرونه چې دي ځوانانو د انرژي ځای نه دي دا ځوانان چې پوس ولې په انرژي پسې ګرځي دا موږ راوېستل دا یو او بل د تلند خلاص ورته وایم مینه محبت طبیعت ملګري د الله عشقونه روان ډېره مننه نو اکبري صاحب موږ ځو دوستانو دغه بس دالې ته را داخل شو دغه ډیم ته نو اوس پلان لرو د خیر سره چې ځای انتخاب کو چې ځای مو انتخاب کړي بیا به سره ګورو. و نن شپه به بیا عشقونه ټول کړو د خیر انشاءالله الرحمن. د یارانو غم دې نه وي ملګري خو نو دغه دې سره آماده دي جناب ګلزار صاحب دی، دانش صاحب محترم دی، صابر صاحب دی. نو یارانو بس په داله کې د خیره ښه خوندور ځای انتخابوو بیا به سره ګورو د خیره. دوستانو دغه د دالیه ته راورسېدلو نو شپه ده د خیر سره ملګري دا د موټران سره ودرېده. اوس دلته لباس چینجوو خپل د غرختنې لباس اغوندو او بارانو زه د خیر سره د دغه دالیې څخه پر بغل باندې ډېر لرې ځای دی تقریبا یو ساعت د پښو مزل یو نیم ساعت تقریبا یو ساعت د پښو مزل دی. هلته زه د خیر سره چې هلته ورسېدو نو بس هلته خپل کیمپینګ کو خپل اشپزي کو د ماښام خوب و ډوډۍ ترتیب ټول هلته دی. هغه ځای به بیا د شپې هم د ښکاره کړم انشاءالله او د ورځې هم. دانش صاحب محترم په خیر راورسېدلاست؟ څنګه و سفر تر دې مهاله څنګه و؟ ښه دا چې راڅخه خسته سوی نه یې وروره ډېره مننه په دواړو سترګو انشاءالله. بس ملګري به شان سره چینج کړي نو د خیر سره بالا به سفر حرکت کوو. دغه ځوانان بیا ډېر تلواریان دي ویل منځونه کوو بیا شان چینجو بیا سفر آغاز کوو د خیر سره. نو بس دغه دی ملګري ټوله سره آماده سوه د شپې 10 بجې دي شاوخوا. نو اوس د خیره چې کوم ځای موږ انتخاب کړی دی هغه ځای ته به انشاءالله ځان ورسو. دوی د خیر سره دوستانو سلامونه وایو. وعلیکم السلام. دالې ښکلا به انشاءالله د سهار په فضا کې په دې ووینو. بالکل دا د شپې د زموږ خاطرې او د زموږ ترتیب به موږ سره ښکاره کړو چې دوستان پوه شي چې غرختنه دغسې خوندونه لري نه. ډاکټر صاحب محترم تاسو ته خو اول ښه راغلاست وایو خدای دې وکړي چې تر دې مهاله سفر په خیر وي. په خیر دی انشاءالله. نو پلان به راته ووایه. پلان دا دی چې نن د شپې کیمپینګ هم کوو ماشاءالله. او د دې ترڅنګ د شپې په غره کې کم ټارګټ چې موږ د ورځې تېره هفته کړي وو هغه نن د شپې اچیفمنټ کوو. ته چې ووایه نو نن بیا د شپې ټرینینګ ورکوو چې څنګه د شپې خلک په غرو کې چې مثال توره تیاره ده نمبر شته نه شی شته خپل وسایل دي په هغه باندې موږ مخته ځو چې دوی د دغه کیمپینګ په غرو کې د شپې او د دې سره په اصطلاح عادت ونیسي او د شپې دوی په مسلکي شکل باندې ولاړ شي لاره پیدا کړي او بېرته خپل ځای ته راورسي. دانش صاحب چې زموږ سره نن اوله ده ماشاءالله دغسې تاسې وګورئ دوستانو سر تر پایه بس پل داسې د غرختنې
مسلکي ځوان معلومیږي. ښه راغلاست درته وایو دانش صاحب. نن خو ته زموږ سره چې برابر شولې هغه بیا د شپې برابر شوې. بالکل نو ټولو ملګرو غم دې نه وي. الله تعالی دې دا ټیم نور هم د خیر پسې پراخه کړي. امین. موږ به د خیره کوشش وکړو انشاءالله چې هغه وس مو وي توان مو وي. بالکل خپل د وس توان مطابق به د خیره که خدای کول هغه د غرور څوک یې ټچ کړو د خیر. دا تو وایه څه احساس کوې؟ طبیعت غېږ ته مو پناه راوړې ده نو دا طبیعت کې ټوله دا خواته داله ده، غرونه دي، اوبه دي، د چا پر چم ځنګلونه دي. نو ګورځو به د خیره تر اوسه خو بیخي د خوښۍ احساس کوو الحمدلله. تر اوسه مو شروع نه ده کړې، وبه ګورو د خیره چې تر کومه حده یې رسولی سو. ډېره مننه دانش صاحب. انشاءالله سهار به هم بیا د دوستانو سره خبرې وکړو، هغو سره به دا زموږ سفر ټوله د شروع څخه تر پایه انشاءالله ورسره شریکوو. ډېره مننه. ماشاءالله دغه دي دوستانو ملګري سره اماده شوله. بس د ټولو خپل ګروپان دي، خپل دغه دي، بس ټوله سره اماده شوه انشاءالله. نو پیمان صاحب د ملګرو دپاره د شپې د تګ ځینې لارښوونې کوي چې باید په ډېر احتیاط سره ولاړ شو مخته. نو هغه ځینې لارښوونې به ډاکټر صاحب محترم د خپلو ملګرو سره شریک کړي انشاءالله. موږ پروګرام د کمپینګ لرو د شاولی فوټ په غرونو کې. نو نن زموږ د شپې رفتار دی، د شپې رفتار چون د ورځې د رفتار څخه یو څه متفاوت دی. یو خو دا دی چې لکه څنګه چې موږ په تېر برنامه کې تاسو ته ویلي وو چې ټول به په لین کې ځو نه، سرقدم یا د لین په سر کې زه روان یم، شاته اکبري صاحب دی، په مابینځ کې ګلزار صاحب دی. دا ټول لین به دا 3 نفره کنټرولوي او مثال ګروپان خو ما انشاءالله ټول یې لري. نو کوشش به کوو که چیرې پر لارې باندې د چا څه یا سړی کېدی یا په اصطلاح یو مشکل ورته پیدا کېدی، بس د یو غږ دې کوي چې یو وویل موږ ټول درېږو، بیا چې وروسته 2 مو وویله حرکت کوو. نو کوشش به دا کوئ چې لارې ته به ګورئ، شاوخوا به نه ګورئ، په دې خاطر باندې چې د شپې اکثره لاره سمه نه معلومیږي. نو انشاءالله تر خپل ټارګېټه پورې ځو، که خدای کوله چې هلته ورسېدلو کمپینګ کوو، بیا به سهار خپله برنامه مخته بوځو. نو د شپې که چا د شپې تګ نه کړی هغه باید په ډېر احتیاط باندې لاړ شي، خصوصا باید قدمو ته داسې باید ډېر په ډېر سلو انداز او ټول لاره باید وګوري داسې. که څه مشکل وي بیا اجازه اخلي. زموږ رفتار به انشاءالله 2.5 ساعته وي تر هغه ځای پورې. اوس څو بجې دي انشاءالله؟ 10 ټیک 10 بجې دي. بس 10 بجې دي انشاءالله 12 ته موږ انشاءالله رسېږو. نو حرکت کوو، اماده یاست، اول په لین ودرېږئ او اوس ټوله ملګري پر لین برابروي، باید ټوله په یوه لین کې ولاړ شي، ټوله باید خپل لارې ته وګوري او قرار تګ وکړي. شپې په سفر کې چې همیشه دي 4 کوله ووایاست، کرسي شریفه ووایاست او رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. کوشش کوئ په ذکر باندې ځئ، استغفر الله دا وایاست، ځکه چې په داسې ماحول کې دا راځي لکه خلاص وي. نو اول 4 کوله ووایاست، نو اچایت کرسي ووایاست، برابر روان انشاءالله. الله لا اله تاسو بس تاسو هم دعاګانې کوئ چې زموږ سفر په خیر ورسېږي، ملګري په خیر ورسېږي، کومه ستونزه پیښه نه شي، ځکه شپه خو نو تاسو ته معلومېږي دوستانو خطر زیات دی، هم د حیواناتو خطر زیات دی او هم په ضمن کې د لارې په لیدو کې هم ستونزه وي او نور مشکلات خو نو خامخا شپه د غرونه دي. خو انشاءالله زموږ سره مشران ملګري راسره دي چې هغوی تجربه لري په د شپې په غرختنه کې. نو انشاءالله الرحمن د هغوی په رهنمایي د الله په مدد او کومک به انشاءالله زه دوستانو. نو دوستانو آغاز مو وکړئ انشاءالله، تاسو دعاګانې کوئ. قدرت خانې د شپې سفر څنګه دی، څه احساس کوئ؟ شپې سفرونه خو موږ کړي دي، خو یو ملګرو نوی سفر دی. بالکل. او دا سفرونه چې موږ کوو دا ځکه ارزیابي کېږي دا ملګري. بالکل. موږ پلانونه لرو د شپې هغه چمتو شو، اماده شي. بالکل. موږ د شپې به کمپینګ کوم شان ضرورت لرو. خیر ویس توجه شي. د شپې هم میلې کېږي. یاره ما ته اوس لا نکي تجربه شته، زه هم اکبري صاحب خبر نه یم، ما به داسې شیان نیولي خبره به دی خپله حیران چې دا چیرې پیدا کړله. خبره به مشر د خبر نه څه خپله په شان پسې. خیر ویس. خو بیا هم د اکبري صاحب نظر مشوره چې نه وي، راځه اکبري صاحب په تګ کې ماشاءالله څونه شیان دي پر سره ځای پر ځای کړي دي. افغانان چې داسې آباد ویني انشاءالله ټوله ښه مسلکي روان دي او ښه په خوند ماشاءالله. خاص دا خواته غر دی، تاسې وینئ
د شپې 10:30 بجې دي، نیم ساعت مزل مو کړی دی دوستانو. دغه دستي تاسې وینئ دا اوبه دي داله ده، نو د شپې خو نو سم نه معلومېږي په کاسۍ کې. دغسې غرونه دي دوستانو، ملګري دغه دي سره روان دي د خیره. تاسې ملګري وګورئ ماشاءالله بس دا دي ټوله شان ترتیب سره برابر دی، ملګري سره روان دي. جان څنګه دی سفر څنګه دی؟ انرژي لرې؟ ماشاءالله ماشاءالله. نړیواله ډېر ټینګ وږی یم. ته وږی؟ داسې ټینګ وږی یم او دیګ دی راخستی دی، پوخ پاخه خوراک دی. ماشاءالله. زه وایم د بغل ته مې ځینې اخیستی وی، خوړلی دې وایي. خوړلی ته درځه نو درځه د خیره سره. نو دا دی ښه. ډېره مننه اکبري صاحب چې دی زموږ د سینیر ملګرو څخه دی. بس شاته په موږ پسې چې ملګري پاته نه سي، د شا د خوا ټوله ملګري څاري چې ستونزه نه وي. نو دوستانو تاسې هم راسره پاته سئ، زموږ سفر دغه دی شروع دی د خیره سره. په غرو کې شپه 10:30 بجې دي، د اوبو غاړه ده. نو راسره پاته سئ چې موږ تر کومه ځایه لا ځو د خیره سره. خدای نکرده د یو چیلنج سره چې مو خدای نه برابروي چې یو ستونزه مونځه پېښه نه سي، ځکه دغه غرونه د شپې خامخا حیوانات لري. ډېر سفر مو اوس هم وکړئ. ګلزار صاحب څنګه دي؟ شکونه څنګه دي؟ الحمدلله نامیان دي یعنې؟ حقیقي ژوند ته داخل شوي داسې یو لاس روان یو. خیر دانش صاحب ته څنګه خدای مو راوله په خیر؟ سفر څنګه دی؟ بیخي شکر دی، بیخي ماشاءالله ماشاءالله. الله دې بس په خیر ورسوه سره د ملګرو. دغه دی صابر صاحب څنګه دی؟ اکبري صاحب سفر تر دې مهاله سفر ماشاءالله خوندور روان دی. ښه موږ چې اوس فعلا د اساسي مشکل سره مخ یو. هغه مشکل دا دی دغه غوماشې خزندې دلته ومشکلېږي دلته ومشکلېږي، په داسې روښنایي باندې راځي. دا ستا سره خبرې کوم اوس په خوله ننوتم. نو دا حالات دي. دا دي ملګري بس روان دي د خیره سره. نو چې دوستانو ورسېدلو نور احوال به در سره شریکوو د خیره سره. عبدالحکیم صاحب وسایس پلاوه او ان شاء الله که خدای کور ورسونه بس ګوره به خپل بین پروژه کو در ماشاءالله ماشاءالله. سید د خیر سره بالکل بالکل. نو دوستانو دغه دی بس د وسایل لپاره ملګری ولاړ دي چې یو اوبه یو لږ څه خوله خوږه کړو، یو څه انرژي واخلو، بیا به وروسته بیرته د خیر سره بیا سفر آغاز کوو. دغه دوستانو داله ده، د دالې بس بغل ته دا غرونه دي. ډېر مزل مو کړی دی، بس انشاءالله لږ مزل راته پاته دی. نو تر دا مهاله ګلزار صاحب سفر ښه دی انشاءالله؟ الحمدلله ډېر ښه سره روان یو. ښه تاسو پرې کړو موږ د شپې حرکت نه و کړی، د نن حرکت بیخي زموږ لپاره لویه تجربه شوله. انشاءالله په روان حالت کې په ښه تمرینات کې موږ ته په ښه راځي. بالکل بالکل. نو د شپې تګ ډېر خوند لري البته یوازې موږ په دې ځای کې. او د دانش صاحب په اړه څه وایي؟ دانش صاحب څنګه دی تر دې مخکې؟ یو د مال سبا مخکې هم درته وویل چې زما دا لومړۍ تجربه ده. په موټرونو کې خو سړی د شپې ډېر حرکت کړی دی، ګای به مزار ته، ګای به بدخشان ته، ګای به هرات ته، ګای به چیرې د شپې به مو حرکتونه کول. دلته به حتی د شپې به 2 بجې موټر کې روان، خو د پښو تګ او د موټر تګ فرق لري. تر اوسه خو الحمدلله بیخي شکر چې د پښې تګ سم مخ لوړه سي، ښه خوند کوي. دا سړی موټیویټ کېږي نه؟ بالکل بالکل هڅول کېږي. زه الله دې خوشحاله لره دانش صاحب، بس چې په اصلاح خوند ځنې واخلې دا سفر سردار له ځای څخه. عزت خانه ته څنګه سوې؟ ته خو ماشاءالله استراحت یې ډېره درنه ده. لاند والا بلاخنو دستې ته ماته ګینې سو سره د خیره چې وروره ته شو سایو کوش را بوسه خوند واخته را فضا سه خوند واخته را کتین سه خوند واخو. نو ان شاء الله بس شمل ګری دې شوشتا هوا ده. د یو په ځخ ټوله ملګري ودرېدل، لږ لږ اوبه لږ خوراکي توکي دا ټول استعمال کړل او دا څنګه حیوانان دي؟ بالکل بالکل. د غوماش څخه به نه په عذاب ځم، بیخ په عذاب کوم. غوماش موضوع مخکې درته وویل د حشرات دي. غوماش لا زیاتې دونه به یې نه، زیاته برخه د حشرات دي. اول ته اوبه هم دي نه؟ ډېره مننه. نو ملګري دغه څخه څراغ لا راایسته کوي، زه ډېر په عذاب کړی وم. ونه هلته سترګو ته تاوان رسوي. بالکل
نو دوستانو بس دغه دی ملګري بیرته د دې سره چمتوالی نیسي بیرته د خیر سره حرکت پیلوو د خیر سره که دا لاره رضا وه نو دوستانو تاسې ملتیا وکړئ د خیره چې ورسېدو بیا بیا درته ښکاره کړو د خیره سره ملګري دا دې بیرته سره اماده شوه انشاءالله او داني صاحب نو دغه دی بس نکې ځان سره برابر کړي ورته خوراک یې ورته وکړي انشاءالله انرژي یې واخیستله ماشاءالله ماشاءالله دغه دې ملګري بیا پیمان صاحب یې وسایي ورکړله ګلزار صاحب دی څنګه یاست الحمدلله بیداره یاست یعنې لږ د ما ډېر انرژي مشترکه بالکل بالکل ونه دلته خو نو د ما ډېره عبدالرزاق صاحب ته څنګه شوې بیداره انشاءالله صابر صاحب ته هم اماده یې عزت خان ته خو مخکې له اماده وې قدرت خان هم هغه دی ښه ډېر ښه پیمان صاحب محترم کیسې سمې دي یعنې ماشاءالله ډېر سم را روان دي دغه د طبیعت په اړه دوستانو ته ووایاست ماشاءالله دا اوبه او دوستانو دا خو نو یو خو د شپې هوا ده بالکل بیا غرونه دي بیا د اوبو څپې دي د باد دی یعنې ته کیلو ساته چې دونه ښایسته شمال چلیږي بالکل ډاکټر او صاحب دغه هغه اصلي پیور طبیعت دی چې هیڅ 1% هم مصنوعیت نشته پکښې بالکل نو دغه اوبه دا د اوبو چړپۍ او دغه د باد هوا دا په غرو کې تګ او ستوري دا نو ځان ته یو جلا کوي بالکل چې بالکل دا خوندونه وڅکي بیا هغه ور معلومېږي واقعا هم داسې دی ډاکټر صاحب څونه ښایسته شمال دی انشاءالله دا امن فضا ده د امنیتي دوستانو کور ودان پوره ډاډ یې راکړی دی او انشاءالله را سره په تماس کې دي نو انشاءالله ډېر منظم روان یو بس دغه هر څه په امنیت کې د ښه خوند کوي بالکل برابري او خوند هغه وخت څوک اخیستلی شي چې په ازاده فضا کې او ډاډمن امنیت وي الله پاک چې زموږ دا امنیت نور هم دایم و قایم وساتي امین امین ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم چې د خپل احساسات مو د دوستانو سره شریک کړه نو دوستانو دغه د اوبو شرپۍ چې دا د باد څپه زه به په تاسې باندې دغه اوبه ووینم ماشاءالله ماشاءالله دغسې اوبه دي دوستانو دا شرپۍ به د شپې در باندې واورم قسم د کیمرې هغه کوالټي و عکاسي یې کمزورې ده خو زموږ احساس ډېر قوي دی الحمدلله داسې خوند کوي چې غرونه دي بس سفر دی د شپې 11 نیمې بجې دي دوستانو ډېر ښه خوند کوي نو دغسې ښایسته یخې اوبه او شپه یې ماښام یې غرونه یې ملګري نو بیا جلا عشق کوي بس الله دې تاسې ته هم دغسې د طبیعت خوندونه نصیب کړي د خیر سره نو بس دغه دې زموږ وسایې هم انشاءالله په ختمېدو ده بس انشاءالله بیرته حرکت کوو د خیر سره دوستانو دانش صاحب نو دغه دی دوستانو دغسې شان یې ماشاءالله بار کړي دي 1.5 ساعت مو مزل کړی دی دانش صاحب دغه د اوبو احساسات په اړه باندې څه وایه ماشاءالله هر څه د بیګارې خواته چې وګورې ټول بس یاران دي موږ یو طبیعت دی خوندونه دي اسمان دي خوندونه دي ښایسته هوا ماشاءالله ډېر ماشاءالله ښایسته موسم دی الله دې خیر درکړي الله دې پر موږ نیکمرغه کړي هغه څوک چې نه ورسېږي خدای دې وکړي چې ورته ورسېږي امین امین استقامت وکړي انشاءالله ساعت رسېږي ګلزار صاحب ته هم داسې ټیټ یې مخ شاته چکر ترې ته راشه واسولو سر مشینکای اسمان دی خړکۍ مځکه هم تر پښو لاندې ده ماشاءالله اوبو ته په اصطلاح زه مو غواړم چې پر خطا شو د دالیه ښایسته اوبه دي او غر دی نو دوستانو دغه دی ملګري ټوله سره راورسېده سره ځای پر ځای شو بس دغه دی ټوله ملګرو خپل سامانالات دا دي ایښي دي والله خیمې په اصلاح را ایستلي دي خیمې سره درو د خیر سره په خیمو کې به د غماش څخه هم خوندي سو او د خوب دپاره به هم انشاءالله دغې بس ټوله سامانالات دغه دي سره راوایستل سو د ملګرو ټوله سره برابر کړي د خیر سره نو تاسې را سره پاتې سئ د ډوډۍ وروسته به د خیر سره بیا بانډار کوو او وروسته به بیا د خیر سره د خیر خوب کوو او سهار نو اصلي کار دی د خیر سره جناب ګلزار صاحب ته چیشته آمادګي ویل الله په نیم امکانات کار روان دی او پټ شي ګرم ارزښت لرونکی تراز ښکارا کو د خیر د برکت شي دی ماشاءالله سو رنګ دی سپین سرچایي ژړ سرمخونه وسولې دا نو په داسې ستړیا وروسته او داسې شپه او د اوبو غاړه دغسې حساب د ملګرو خیمې سره درولې دي
دوستانو تاسې ورته وګورئ خیمې ودرېدلې نورې خیمې هم شته انشاءالله دا بله دا د شیرو ده د خیره سره خیمې چې سره ودرول سي د خیره بیا به ډوډۍ هم اماده سي انشاءالله بالا به د خیره سره انشاءالله ډوډۍ وروسته نور بانډار هم کوو قدرت خانه ته څنګه ښایسته خیمه رانیولې ده دا نیولې ده که دې پیدا کړې ده ښه نو زه په دا خیمه کې درسره بېدېږم مقصد بله لږ خو به نه لرې ایلکو یا چیرې داسې کېږي بس زه هم دغسې یو دانه د خیره سره پیدا کوم نو دوستانو خیمې خو ستا د ملګرو سره دوه هم پکښې ځایېږو خیمې انشاءالله ډېرې دي نو ملګرو دغه دي بس اشپزیانې سره برابرې شولې خیمې خو نو تاسې وینئ ماشاءالله یوه خیمه دغه ده بله خیمه دا ده ګوره دا یوه خیمه دوې خیمې درې خیمې څلور پنځه شپږ اووه خیمې بس سره ځای پر ځای سوی په دې هره خیمه کې دوه نفره ځایېږي نو ترتیب انشاءالله دوستانو ټوله سره برابر دی ماحول ډېر ښایسته دی قدرت خانه ستا رومۍ په لاس کې دی خورې که سلاته جوړوې بس تیاریږي عبدالحکیم صاحب ته څه وایه بس نو یارانو څنګه خوښ یم نو هغه رقم تیار ښه ماشاءالله ګلزار صاحب ته خو داسې خوند په کړی دی په د سلاته باندې په دا غره کې دغه سلاته راته جوړه کړې ده دې ته الغه سلاته وایي الغه سلاته ملاس کې ورته سرخې ګوره ماشاءالله عبدالرزاق صاحب بیا ډېر بېچاره ستړی دی بس داسې په ځغاسته دی داسې خدمتي ځوان دی صابر خان نازل کیاس که دانش صاحب ته داسې ځان یې ورته غوړولی دی ما هیڅ کار نه دی کړی یا خو چې خوند ته واخلې ته خو وروره نن مېلمه یې ته به نن بیخي دې ښه وکړه یعنې خوشحاله یعنې تر دې ماله ښه احساس لرې بس سلا دې بس بلوس ته څه پیغام لري بلوس د سره رنګونو جو اس بلوس را پیار دا ورو د شکو بنه راځه د موږ سره کیمپینګ وکړه راځه په ژوند به پوک بالکل هغه به دغه سخت کار نشي کولی داسې مبارزه به نشي کولی استقامت به تن نه یږدي تکشین هغه وای زه ځوان یم مس منجرې بودی کر سره څه کې او ځان ته سوای نو بس کې زموږ ویلا کتلې د خیره سره بس دغه چیلنج دی قبول کړي که آماده یې بس بله پلای راکشو د خیره سره راځي انشاءالله خامخا راولم په بل دغې کې راغلم انشاءالله زه خامخا کوم که خدای ډېره مننه انشاءالله بس دوستانو نو دغه دی ماحول سره برابر دی خیمې ټوله سره درېدلې دي بالاخره نو ملګري ټوله سره آماده دي انشاءالله الرحمن او زموږ اشپزي هم سره په ختمېدو د بالا دغه دسترخوان هوار سو دا شلومبې دوستانو ما جوړې کړي دي ښه پیمان صاحب شلومبه خوند دې وکتې که یعنې نامیانې دي انشاءالله په دا غرو کې په دا طبیعت کې دا رقم شلومبې دا بازار ماشاءالله بالکل ښایسته نعناع او بادرنګ پکښې کې لیمبو پکښې کې دغسې طبیعت غېږه دا خو نو جلا خوند کوي دوستانو بس دغه د اشپزۍ کار سره شروع دی د خیره سره ماشاءالله داسې کړایي وختي لا پخ شوې ده دوستانو بس تیار شی مو راوړی و ماشاءالله جګه د زنګا ده بس سره ګلزار صاحب یې ډېر نن ستړی سو دا غوښې د سمې تقسیم کړو وروره بله پلاله تا چیش کړي دي ته راسه وروره خپل په خیمو اخته یې تا ته چې څوک ووایي چې تا کار نه دی کړی د هغه خوله کږه نه شي اکبري صاحب و ته خو وروره بس جلا سړی په موږ کې نو بس دغه دې ملګري ناست دي ګوره وچه ډوډۍ خوري داسې ډېر سره بېټیمه سوي دي دغه بونه را اړوئ بله ما ته یو غټ تنه راکړي نو دا خو کړایي ده جان و راس دوستانو دغه د وریجې م راواوښتې ښه نو په دغسې طبیعت کې دغسې کیمپینګ دغسې د اوبو غاړه د دالې او ښایسته فضا ارامي سکون او دغسې د طبیعت خوندونه
څه شي اخته ده دا ګیلاسونه سره خلاصومه شړومبو دپاره شړومبې ورکوم دا نور خو زما ګیلاسونه کار راواړه دی وې خلکو داسې کیسې دي دوستان نو دغسې دسترخوان اماده شو د خیره سره ترتیبات سره برابر شوله بس دغه دي ملګري ناستې د خیره سره دوستانو ډوډۍ به وخورو د ډوډۍ وروسته به بیا د خیره نور مجلس او پروګرام هم کوو د خیره سره نو دوستانو دغه دي ډوډۍ موډۍ سره خلاص و یاران دغه دي ناستې اوس چایانې سره شروع شولې نو چای سره کوو ټوله ملګري دغه دي بس خوند اخلي میده مجلس شروع دي خاطرات شروع دي نو یو ډېر ښه احساس کوو ټوله ملګري نو دوستانو دغه دي بس د شپې 2 بجې دي شاوخوا بس خیمې خو نو وختي لا ولاړې وې اوس ټوله ملګري دا دي په خیمو کې ځای پر ځای شوه دا یوه خیمه 2 3 4 دا بل یې 5 6 7 8 9 خیمې دي شاوخوا دوستانو او 10 نفر نو تقریبا پر نفر باندې یوه خیمه ده اول خو نو دغه دلته مو دانش صاحب پرې ایستلی دی ولکه چې د دانش صاحب د خیمې خوله چیرې ده دانش صاحب ویښه که بیده کومه چې دا دوستان دې وویني ښه خدای دې وبخښه مالا مه خلاصوه نور نو داسې اماده یې یعنې ماشاءالله داسې ښه مجهزه خیمه دې ده د خیره بس یک نفریزه ده نه بستر هم سره برابر دی ټوله منظم ګرده بس ښه نو خوښ کور دی نو ښه شپه درته غواړو د خدای په امان نو دوستانو دا خو نو دانش صاحب خو نو ټول ملګري پېژني انشاءالله د کندهار یو قدر دی ماسټر دی نو پیمان صاحب بیا دلته په دغه ښایسته خیمه کې راته پروت دی او دلته بیا عزت الله دی په دغه خیمه کې اوس د باندې وتلی دی او دلته بیا عبدالرازق صاحب ته څنګه اماده یعنی بلا خوب ته ښه خو دې کې څوک دی یو اضافه دی یو نیم دی نو دغه ګل احمد صاحب د ګل احمد صاحب دی او زه د عبدالحکیم صاحب دی دواړه صوفیان مو دغه یوه ځای ته راواړول چې موږ ښه دي ساعت سره تېرې یا د دا ارمان او زما سره څوک دي او دلته بیا قدرت خانه ته او زه یم دغه 2 ښایسته ځوانان مې په دا ښایسته خیمه کې دي او دغه خیمه چې ده دا ډېره نازوانه خیمه ده ښه د غماز خیمه ده د غماز دی چې دغه خیمې والا نورستان ته هم ځي ښه ډېره مننه نو دوستانو بس زه خیمې ته بله ننوځم خوب پرایله کوم بیا به سبا سهار سره ګورو د خدای په امان اوس افغانستان افغانستان ډېر ژر پای ته ورسېږي بیا به اکبري صاحب څنګه الله دې ماشاءالله ماشاءالله پیمان صاحب محترم چش راته برابروي د خیره الله دې ته د خیره بسم الله یا الله دې د خیر الله دې د خیر چې الله دې